افغانستان په سیمی فاینل کې له انګلند ماتی وخوړه. ګران لیدونکو السلام علیکم. د انګلستان په کوربتوب د معلولینو ترمنځ د روان نړیوال سیریز په دوام نن په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې کوربه انګلستاني لوبډلی افغان معلولینو لوبډلې ته په 10 منډو ماتې ورکړه او د دې سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. په دې سیالۍ کې د انګلستان معلولینو ملي لوبډلې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. د انګلند معلولینو په ټاکلو 20 اورونو کې د لوبغاړو په سوځېدو سره د 148 منډو هدف افغان لوبډلې ته وټاکه. افغانستان ټاکل شوی د 148 منډو هدف پوره نه کړ او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 20 اورونو کې ټوټل 140 منډې جوړې کړې او سیالۍ په وروستي اور کې په 10 منډو وبایلله. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې تر ټولو ډېرې 22 منډې شعیب محسن جوړې کړې. دغه راز احمد الله احمدزي 19 او اشرف کریمي 13 منډې جوړې کړې. افغانستان انګلستان ته له ماتې سره د نړیوال سیریز پایلوبې څخه پاتې شو. موږ دې اتلانو ته مینه او ډاډ ورکوو. بهترینه لوبې ترسره کړې. ګټل او بایلل د لوبې برخه وي. له دې وړاندې بنګلادیش، پاکستان او انګلستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې وه، خو یوازې په ګروپي سیالۍ کې له هند او په نیمه پایلوبه کې بیا له انګلستان لوبه وبایلله. اتلانو کو بدبختانه سیریز ونه ګاټه خو زړونه یې وګټل. تاسې رښتیني اتلان یې. باید هیواد ته له راستنېدو سره یې تود هرکلی وشي. په هر حال تاسو د دوی د لوبې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مراته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.